د نیوز پریشن لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. په کرته پروان کې د هندوانو په درمسال برید پای ته رسیدلی دی. د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالنفی ټکور د برید تر پای ته رسیدو وروسته په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې درمسال ته ننوتي ټول بریدګر وژل شوي دي. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت ویلي نامعلوم وسلوال محبت ته ننوتي او د لاسي بم برید یې کړی. په برید کې یو سیک او د طالبانو یو امنیتي کس وژل شوي او تر 10 نور ټپیان شوي دي. تر اوسه د برید مسؤلیت چا په غاړه نه ده اخیستی. بل لور ته حامد کرزی وایي د تلپاتې سولې او ثبات لپاره ملي بحثونو ته اړتیا ده. پخوانی ولسمشر حامد کرزي په کرته پروان کې د هندوانو پر درمسال برید غندلی دی. کرزي د پیښې قربانیانو ته د تسلیت او همدردۍ مراتب وړاندې کړي او له شته ناخوالو د هیواد د ایستلو لپاره د افغانانو پر اتحاد او اتفاق ټینګار کړی دی. کرزي ویلي چې په هیواد کې د دایمي سولې او ثبات لپاره د ملي بحثونو پیل ته اړتیا ده او هند په کرته پروان کې پر درمسال برید غندلی. د هند بهرنی چارو وزارت په کرته پروان کې پر درمسال برید غندلی دی. د هند بهرنی چارو وزارت په کرته پروان کې پر درمسال برید غندلی دی. د هند بهرنی چارو وزارت ویاند په یوه ټویټ کې ویلي چې د کابل په کرته پروان سیمه کې د هندوانو پر مابید برید اندېښمن کړي دي. هغه زیاته کړه چې وضعیت له نږدې څاري او د برید په اړه د لا ډېرو جزئیاتو د ترلاسه کولو په تمه دي. د هند بهرنی چارو وزیر جشنکر د باګچي ټویټ بیا خپور کړی. ویلي دي چې دغه بزدلانه برید په کلکو ټکو غندي. هغه دغه راز ویلي چې د کرته پروان پر درمسال برید باید د ټولو له لوري په شدیدو ټکو وغندل شي. قدرمنو دوستانو له ملتیا مننه. ښه اوسئ.